رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو نه پوښتنه وکړه، وای مال خبر راکړئ چې چېرته ستاسو نه د یو کس د کور مخې ته یو نهر بهیږي او هره ورځ چې دی 15 وخته په دې کې د لامبي او د هغې نه غسل کوي، نو آیا د دغه شخص په بدن باندې به خیره پاتې شي؟ صحابه کرام وفرمایل لا یا رسول الله، د انسان په بدن باندې به بالکل خیره پاتې نشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل دا مثال چې دی د 15 وخته مونځ دی. که چېرته یو انسان 15 وخته مونځ کوي په ورځ شپه کې، نو الله رب العالمین وی د ګناهونو نه همدغه شانې پاکوي. زما محترم ورونو، مونځ چې دی دا د دین اساس دی. بني الاسلام على 5، اسلام چې دی 15 ستنې لري او یو پکې چې دی هغه مونځ دی. د دې اهمیت د دې نه معلومیږي چې وروسته د کلمې نه چې انسان کلمه د توحید ووایي په اسلام کې داخل شي، دا به مونځ کوي. او په یو حالت کې چې دی دله اجازه نشته چې دا مونځ پرېږدي، که دا په سفر کې، که په کور کې، که دا په یره کې، که په جنگ کې، که هر قسم حالتي دا به مونځ کوي. الله فرمایي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. زما محترم ورونو، مونځ دی دا هغه عبادت دی چې د قیامت په ورځ باندې الله رب العالمین چې کله انسان سره د دې د اعمالو په باره کې تپوس کوي او حساب ورسره کوي، نو اولنی تپوس چې دی هغه د مونځ په باره کې کېږي. د هغه عبادت دی محترم ورونو، که چېرته د انسان مونځ صحیح راوخته، نو دا انسان چې دی کامیاب شه او باقي اعمال به هم صحیح راخیږي. او دا داسې کامیابي ده چې دې نه وروسته بیا بله ناکامي نشته دی. مونځ هغه عبادت دی چې کله انسان په دې کې ناکام شي فقد خاب و خسر، دا انسان تاواني شي او بیا دا داسې تاوان دی چې دې نه وروسته کامیابي نشته دی. محترم ورونو، مونځ چې دی هغه د کافر او د مسلمان په منځ کې فرق دی. کله چې یو مسلمان فرضي منځونه پرېږدي، نو هغه فرق د کفر او شرک او د مسلمان منځ کې ختمیږي. زما ډېرو محترم ورونو، هغه خلک چې هغه په منځونو کې سستي کوي، په خپل وخت باندې نه کوي، قضا کوي، هغې له الله رب العالمین سخت وعید بیان کړی دی. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الله رب العالمین هغه انسانانو لره چې منځونه ضایع کوي، د خواهش تابعداري کوي، حلال حرام نه ګوري، څه چې ورته نفس وایي او په هغې پسې ځي، نو الله رب العالمین د هغوی لپاره یوه کنده تیاره کړې ده په جهنم کې. غی نومې دی. عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي دا داسې کنده ده چې نورې کندې د جهنم چې دی د دې نه پناه غواړي.